العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین 150 نمبر باب شروع. باب مبارک دی کی چې د جنازې په منځ کې به کوم الفاظ او دعاګانې لوستل کیږي. په دې کې 5 نمبر حدیث ته واثلة بن الاسقع رضی الله عنه روایت ته داوی: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سره د مسلمانانو نه په یو سړي باندې د جنازې مونځ کوو. فسمعته، ما د الله د پیغمبر نه دا دعا واورېدله، یقول چې ویل: اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. دا دعا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدله چې دی ویله. معنی دعا دا ده چې اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك، یا الله دا پلانکې چې د پلانکې زوی دی دا ستا په حفاظت کې دی، الله ستا په امانت کې دی او ستا په ضمانت کې دی. وحبل جوارک، الله حبل نه مراد دلته عهد دی، وعده ده. الله رب العالمین ستا د ګاوڼ او ستا د څنګ په هغه عهد کې دی، وعده کې دی، یعنی الله ستا څنګ ته روان دی، اختیار تا سره دی، ستا ذمہواری کې دی الله. فقه فتنة القبر، الله دا د قبر د فتنې او د عذاب نه وساته. وعذاب النار، د اور د عذاب نه وساته. وانت اهل الوفاء والحمد، الله ته د وفا والا ذاتی، ستا دا وفا د الله تا دا ویلی دی چې څوک په توحید باندې وفات شو زه به هغې له عذاب نه ورکوم. الله ته د وفا والا ذاتی، والحمد د صفتونو والا ذاتی. اللهم یا الله فاغفر له، دې مړي ته بخښنه وکړي. وارحمه، الله ته پرې رحم وکړي. انک انت الغفور الرحیم، یا الله ته ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذاتی. نو دا دعا دا لوستل ویل پکار دی. دا چې کله امام دغه شانته په جنازه کې سره هم تکبیر وکړي د هغې نه بعد. دا بل حدیث ته وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما، عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما روایت ته انه كبر على جنازه ابنه له 4 تكبيرات. یقینا دی عبد الله چې دی لوري وفات شوی و، د خپل هغه لوري جنازه کوله نو هغې باندې 4 تکبیرونه دای پې ویله، 4 تکبیرونه دای پې وکړل. فقام بعد الرابعه، نو 4م تکبیر نه وروسته وی دا لږ چوپ شو، ودرېدو. که قدر ما بین التکبیرتین، په اندازه د مابین د 2 تکبیرونو کې، دومره اندازه کې د 4م تکبیر چې وکړو نو دا دغلته چوپ شو، ډایرکټ سلام ونه ګرځو. دغلته د 2 تکبیرونو په اندازه لږ چوپ شو. څه ویله؟ یستغفر لها ویدعو. نو دغې دی عبد الله د خپل لور دپاره بخښنه غوښتله او دعاګانې ورته کولې. دغه ځای کې یعنې بخښنه ورله غوښته او دعاګانې کولې، او بیا د هغې نه بعد سلام وګرځو. ثم قال به ویله: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هکذا. وی دا ما چې کوم عمل وکړو، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وو چې داسې کار به کوو، داسې عمل به کوو. دا کومه طریقه چې ته ما وښوده دا زما خپله طریقه نه ده، ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. 4 تکبیرونه ویله، هغې نه بعد یې ډایرکټ سلام ونه ګرځو، لږ چوپ شو، او د هغې هغه چوپوالي کې څه کول، هسې چوپ نه شو، د لور دپاره بخښنه غوښتله او دعاګانې ورته کولې، به یې سلام وګرځو. وفي روایه، بل روایت کې راځي: کبر 4، وی 4 تکبیرونه وکړل د غلور په جنازه کې. فمکث ساعتا، وی دا یو ساعت یعنی څه وخت دا دغلته چوپ دغه شانته وخت تیر کو. وی حتی ظننت انه سيكبر 5، وی تر دې چې ما ګمان وکړ چې کېدی شي دا 5م تکبیر کوي، دا 5م تکبیر کوي. ثم سلم، وی به سلام وګرځو د چوپای نه وروسته. عن یمینه، ښي طرف ته، وعن شماله، او ګس طرف ته. یعنی لږ چې چوپ شو نو بیا د هغې نه باید څه وکړو؟
خي طرف او ګس طرف هغه ته سلام وګرځو فلما انصرف نو کله چې دا وګرځیدو دې مانځنه را وګرځیدو جنازې نه قلنا له موږ ورته ویل صحابه وی ما هذا دا تاسو وکړل دا تا څنګه عمل وکړو فقال غي ویل اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وما تاسو ته کوم زیادت نه دی کړی په هغه طریقه باندې ما د باغ طریقه باندې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ملدل دی او هغه کوم عمل کړی دی ما د الله د پیغمبر په کردار او په عمل کې کوم زیاتواله دانه دی کړی او هکذا صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ما څنګه وکړو دا ما د ځان اندي کړی څلور تکبیرونه مې وکړه هغه نه بعد لک چوب شوم او هغه نه بعد مې دغه شانته سلام څکو هغه مخې طرف او ګس طرف ته مې سلام وګرځاو